دسمال راوړ سندپی پور په پورې مکړې د هلک مور. د پیښور بوټ بازار چې ډیر خلک یا د وړوکي کابل په نوم پیژني لا هم د افغان کلتور او دودونو یو مهم مرکز دی. د همدې بازار په یو دکان کې د افغان ودونو یو ښکلی دود دسمال نښې لا هم ژوندی دي. دسمال یو ځانګړي مخملي ټوکر وي چې په سرو او سپینو تارونو، رنګینو غمو، مرغلرو او نورو ښکلو سینګارونو جوړیږي. دا د افغان ودونو له مهمو دودونو څخه ګڼل کیږي او د ناوې کورنۍ د واده د مراسمو پر مهال لزوم کورنۍ ته سپاري. د دود له مخې دسمال د دواړو کورنیو ترمنځ د نوې خپلولۍ او خوښۍ نښه ګڼل کیږي. د مراسمو پر وخت د زوم مشران په دسمال کې نغدې پیسې ږدي او دا کار د نوي ژوند لپاره د نیکو هیلو او برکت څرګندونه بلل کیږي. دا دود نه یوازې په افغانستان بلکې د خیبر پښتونخوا په ځینو قبایلي سیمو په ځانګړي ډول د شینوارو او پریتو په منځ کې هم تر اوسه ژوندی پاتې دی. که څه هم ډېرې ښځې لا هم دسمالونه په خپل کورونو کې په لاس جوړوي، خو د بازارونو په دکانونو کې هم په بیلابیلو رنګونو او ډیزاینونو موندل کیږي. دسمال یوازې د واده یو سینګاري ټوټه نه ده بلکې د نسلونو راهیسې دا یو کلتوري میراث استازیتوب کوي. هره ګنډنه، هر رنګ او هر سینګار یې د خوښۍ، مینې او کورنۍ د یووالي پیغام له ځان سره لري. همدا لامل دی چې د وخت له بدلون سره سره دسمال لا هم د افغان ودونو د خوښیو او دودونو یو نه بیلیدونکې برخه ګڼل کیږي.